په دې روژه کې موسیقي تعقیبو، په دې روژه کې ډرامې ګورو، په دې روژه کې فلمونه ګورو، په دې روژه کې موږ او تاسې خپل غوږونه کنټرول نه کړل، خپلې سترګې مو کنټرول نه کړلې. کله به الله عز وجل ته ورګرځي ای ځوانه، کله به رب العالمین ته توبه وباسي چې نن ورځ او نن شپه په رمضان المبارک کې ستا په غوږونو کې ګوشکي پراته دي، چینجي به دې الله عز وجل په دې غوږونو کې وکړي، ولې شوې تنبه به الله عز وجل ګرمه په دې غوږونو کې درواړی. لږ شانده موسیقي بنده که په ځان باندې الله ته ور وګرځه، قرآن سره تعلق پیدا کړه. قمارونه کېږي، جوارې نه کېږي، لډوګانې کېږي او قطې کېږي او ګیمونه کېږي. رمضان المبارک موږ په دې باندې لنډو. شرابونه څکدلی کېږي او نشې کېږي. په دې ټولنه کې ډېر داسې نشیان شته چې د شپې نشه لا پرېږدوه، د ورځې په رمضان المبارک کې هغوی روجې نه نیسي د دې نشې د وجه نه. ډېر پوډرین، ډېر چرسین او ډېر شرابین په غټه کچه او په وړه کچه موجود دي چې هغوی د پردو او د دیوالونو تر شا شرابونه څکي او نشې کوي.